بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخ کې حاضر یم. نن درته محترمو د جمعې مبارکې د شپې یو ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. محترمو، دا وظیفه د سورة الفاتحه او د سورة الاخلاص ډیره خاص او مجربه وظیفه ده. د هر ناممکن مشکل د پاره، د هر ناممکن پریشانی د پاره او د حاجتونو د پاره چې هغه تاسو ته په نظر باندې ناممکن ښکاریږي او د زړه تمنا دې دا وي چې دا حاجت زما پوره شي، دا مقصد زما پوره شي، دا مشکل می ختم شي او دا پریشانی می ختم شي. ان شاء الله تعالی هر حاجت به الله جل شانه پوره کوي. په هر کار کې به الله جل شانه کامیابی عطا فرمایي کی. محترم او ډیر خاص عمل دی، ډیر مجرب ترین عمل دی، تجربه پرې کړی شوی ډیر اثر کوونکی عمل دی. بس صرف او صرف د جمعې مبارکه پشپا باندې دا عظیم الشان عمل تاسو وکړئ. زما محترمو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والے نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آلی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. دین علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د پر ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې هر یو مرګر رور او خور لاندې کمنټ کې تاسو ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې پشان نور خپل الفاظ تاسو لیکئ. د دې وجه دا ده چې ما ته به حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، چې کله درته یو داسې مشکل، یو داسې پریشانی، یو داسې مسله، یو داسې حاجت مخې ته راشي چې ته د هغې نه عاجز او د الله جل شانه مخلوق د هغې نه عاجز وي، دغه حاجت د سوي چې د انسان په وس کې نه وي، د انسان په طاقت کې نه وي، نو د هغې دپاره د عظیم الشان وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی د جمعې مبارکې په شپه او بیا د جمعې مبارکې د شپې ځان له یو ډېر لوی فضیلت دی، یو ځان له ډېر لوی اهمیت دی، یو ځان له مقام دی. دغه شان زما محترمو، د دې عظیم الشان وظیفې ځان ته خاص برکات دي، کمالات دي. کله چې دا وظیفه تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې وکړئ، نو د کمالات او برکات او کرشمات به تاسو په خپله باندې ووینئ چې الله جل شانه په خپل کلام پاک کې څومره ډېر لوی عظیم الشان طاقت کې ښودلی دی. قرآن پاک یو ډېره لوی عظیم ترینه معجزه ده. د الله جل شانه په کلام پاک کې ډیر زیات برکات پراته دي، لیکن کمی مونږ او تاسو کې ده، ځکه چې زمونږ یقین کامل نه ده په الله جل شانه باندې. بروسه او توکل زمونږ کمزور ده. نو مونږ ته په الله جل شانه د الله رب العزت په کلام پاک باندې کامل یقین ساتل پکار دي او په کامل یقین سره او په توکل سره مونږ دا وظیفه وکړو. زما عزتمندو، اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته د دې وظیفې بیانوم.
خو زما محترم دا خبره یاد ساتئ چې مونږه کوم عمل هم کوو د الله رب العزت د رضا د پاره کوو او اخلاص په هغه کې شامل وي او دا غنو چې زه کوم عمل هم کوم دا د الله رب العزت د رضا د پاره کوم او خالص د الله تعالی د پاره کوم نو بیا به د تاسو حاجات پوره کیږي مقصد به بیا پوره کیږي مشکل او پریشانی به ختميږي او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقہ کار زتا سوتا د دې وظیفه بیانوم تاسو دا وظیفه په طریقه باندې او کوي کومه طریقه چې زتا سوتا بیانوم زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو د جمعې مبارکه پشپه باندې کوي یعنی نن د جمعرات ورځ ده کله چې نن نور ډوب شي او د ماخام مستاسو وکي نو دا وظیفه دا عمل تاسو د ماخام مز نه پس هم کولی شي او د ماسختن مز نه پس تاسو هم کولی شي بهر حال زما محترمو کچره تاسو دا وظیفه کول غواړئ د یو حاجت لپاره د یو مقصد لپاره یا سبل سم مسله د مال او دولت او د رزق د تنګۍ لپاره یا تاسو په قرضونو کې راګیر یې مشکلاتو کې راګیر یې یا زمونږه هغه رونه او خويندې چې هغه بهر ملک ته تلل غواړي خو دا غي په کاغذاتو کې دا غي په پاسپورت او ویزا کې مسله ده نو هغه هم دا وظیفه دا عمل کول شي یا زما محترم دا سرونه او خويندې چې هغه بهر ملک دي خو دا غي هغه روزګار ولاړ دي کاروبار ولاړ دي او دا غي هغه چې کوم آمدنی دا پای کې خیر او برکت نشته یا کار او روزګار نشته نو دا غي دا لپاره هم تاسو دا وظیفه دا عمل کول شي او زما محترمو کچره بهر څوک پاتې کیږي هغه دا وظیفه دا عمل نشي کولی نو کور کې نور خلق ورته هم دا عمل او دا وظیفه کولی شي دین علاوه زما عزتمند استادو په کورونو کې جنگ جګړې وي نفرتونه وي حسدونه وي بنیته وي نو دا غي د لپاره هم تاسو دا وظیفه دا عمل کولی شي ان شاء الله تعالی الله رب العزت پستاسو په کور کې ستاسو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي او حسدونه او نفرتونه به الله جل شانو ختم کی بهر حال زما محترمو کله چې د جمعې مبارک شپه وي د زیارت رضوی جمعرات رضوی او تاسو د ماخام منځو کو نو د ماخام مز نه پس هم تاسو د وظیفه کولی شي او د ماسختن مز نه پس هم تاسو د وظیفه کولی شي طریقې دا ده چې اول به تاسو 2 رکعات نفل کوي خ اجزه سره خشوع زو سره به تاسو 2 رکعات نفل کوي کله چې من نفل وکړه نو پنیت او اراده کې به دا وایي چې د دې ثواب حضرت خضر علیه السلام او حضرت دانیال علیه الصلاۃ والسلام ته مونږه بخو نو زما محترم دا کم 2 رکعات نفل چې تاسو وکړه د دې ثواب تاسو حضرت حضر علیه الصلاۃ والسلام ته او حضرت دانیال علیه الصلاۃ والسلام ته او بخي د دې نه پس تاسو بیا تاک عادت کې درود شریف بتاسو وایي کدرې پیری وایي ک 15 پیری وایي کو و پیری ویلې شي ک یوش پیری تاسو درود شریف ویلې شي چې څومره تعداد تاسو ته آسان وي درود شریف بتاسو وایي خدا د چې درود ابراهیمی وای د دینه پس په زما عزتمندو بیا سورۃ الفاتحه چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر ولد ضالین امین پوری سورۃ الفاتحه به تاسو وای او دا به څومره پیری وای 121 مرتبه یوصل یوش پیری به سورۃ الفاتحه وای د دینه پس په زما عزتمندو بیا 3 پیری تاسو درود شریف وای خدا چې درود ابراهیمی یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد درود شریف تاسو وای د دینه پس بیا زما عزتمندو 142 مرتبه یوصل 200 وخ پیری بس سورۃ الاخلاص وای یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد د دینه پس زما عزتمندو چې اول سر کې مو 3 پیری درود شریف ویلو نو بیا به 3 پیری درود شریف وای ک 15 پیری مو ویلو کو و پیری ک یوش پیری نو هغه تعداد مطابق و بیا تاسو اخره کې بیا درود شریف وای بیا به الله رب العزت په دربار کې د دعا د پاره لاس پورته کوي انتهایی توجه سره عجزه سره انکساری سره به الله رب العزت نه د خپل مسائل د حل کېدو د لپاره دعاګانې وغوړي ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ضرور تاسو د لپاره غیبی اسباب مهیا کی او تاسو د تمام مشکلات
به الله جل شانو خل او ګرځي. امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بستا سو ډیر زیاته خوښشي وي. که ویډیو مو خوښشي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه د نیکه خبره خورول او شیر کول دا صدقه جاریه وي. ملاوي ګم بتاو سره په بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله